ګرانو دوستانو وطنوالو سلام علیکم. زه فرهاد زاده بیا تاسو ته درس درکوم. نن یو بل چاپټر شروع کوو چې په نوم د اکویشن د اکویشن په افغانستان وانتی ملکو کې هغه ته الجبر وایي، خو الجبر کفایت نه کوي. الجبر سویه ډېره جګه ده. الجبر بسته یو بخش د ریاضي ده، نو اکویشن ډېر یو وړوکی بخش د الجبر ده. نو ځکه نن چې د تاسو سره اکویشن شروع کوم چې تاسو ته وښیم چې څو رقم اکویشن دي او اکویشن څه معنا لري، چې پاره په درد خوري. نو شروع کوو د سمپل اکویشن نه، بیا کوادراتیک اکویشن ته ځو، بیا داسې تر یو ځای پورې چې ای تاسې مشکلات پاره کفایت وکړي. یعنی دغه مسله ډیر خلق کولی شي مغلق او د یونیورسټۍ یا پوهنتون په سویې کولی شي درس ورکړي، خو موږ تاسې به ورو ورو شروع کوو خیر سره. بیا سویه به مو ورو ورو خیر سره جګېږي او دا مسله به خیر سره یو ځای مخکې وړو. خو دا دویم دا زموږ دریم ستر چاپټر کېږي. equation. مونږ تاسې شروع کوو اول simple equations نه. خو simple equation څه مانو؟ simple equation دا د مثال تاسې ځان نه یو پوښتنه کوئ چې زه یو عدد لرم چې زه نه پوهېږم عدد کوم عدد دی، هغه ته به مو نوم یې x کېږدو. دغه عدد سره یو بل عدد چې مثال 3 وي جمع کوو او ځواب مو ورسي 10. نو ریاضي په حساب تاسې ته سوال اوس دغه دی، دغه x څنګه پیدا کوئ؟ نو تاسې اول دغه مسئله کې دا خو ډېر آسان دی. خلک چې ځان څه څوک اوس چرت وایي چې x خو یعنې کوم نمبر اوس درې سره یو ځای کوم 10 کېږي، نو ذهن کې مو اوه راځي. اوه چې درې سره جمع کوئ 10 کېږي، یعنې تاسې x اوه دی. دغه هغه کې دغه سوال کې دغه آسان دی او پیدا کولی شئ، مګر تاسې امکان لري چې ډیر یو مغلق سوال ولرئ چې هغه کې تاسو ته د میتھمیټکس سیستماتیک یعنی قدم په قدم سیستماتیک په حساب څوی او تاسو خپل سوال یا هغه x چې تاسو باید پیدا کوئ. نو ځکه اوس موږ تاسو دغه سیستماتیک پلیاري مخکې ځو او په سیستماتیک په حساب حل کوو. نو دغلته ریاضي په حساب زه پس دا سوال تاسو ته لیکم او اوس ځان سره چرت وایو چې موږ څنګه کولی شو چې دغه x پیدا کړو. نو اول فکر چې ځان سره کوئ تاسو یې چې که دغه درې مو ځان سره ورک کړو نو x مو تنها پاتې کېږي او بیا x مو اندای ځواب دی. نو دغه مساوي تاسو داسې فکر وکړئ لکه یوه تله چې د موازنه باید خرابه نه شي، یعنی چې دلته لروي باید دومره ستر اوسي لکه دلته. صحیح دی. نو وخت چې موږ غواړو دا درې ورک کړو نو موږ ځان سره لیکو x جمع 3 x جمع 3 منفي 3 که نه درو نه چې درو خپله کو درو مو ورکېږي. نو کوم کار چې موږ د چپ لاس خپله کوو ښي لاس پله هم باید وکړو، یعنې لاس نه هم 3 منفي کوو. نو اوس جمع 3 منفي 3 صفر کېږي، یعنې x جمع 0 x کېږي. x مساوي کېږي په لاسو نه چې 3 کم کو او اوه پاتې کېږي، یعنې مو x چې دی اوه دی. معذرت د تلفظ x غواړم ځکه موږ دلته x استفاده کوو. په انګلیسۍ په حساب صحیح رښتیا هم x دی. نو که ما نه کله کله x په واز x مې وویې چې چون جرمني تلفظ دی، دغه نه مو زه معذرت غواړم. خو دغه مو دغه رقم حل کو. اوس سمپل اکویشن ویلې دغه ته حل کوي. سمپل اکویشن د خاطر ورته وي چې تاسو د x په سر چې لیکلي نه دي
یعنی موږ کولی شو چې یو سوال ولرو چې x اکسپوننت 2 وي جمع 3 وي دغه لاس شي. دغه لږ مشکل دی ځکه که غواړئ دغه حل کوئ تاسې 3 دلته منفي کوئ څنګه مو چې اول کې زده کړي وو. بخښنه جمع 3 منفي 3 لاس لکه څنګه مو چې مخکې ووی او دلته به کېږي x سکویر او اوه او دغه ځواب هغه رقم صحیح ارزي چې موږ دغه نه روت وباسو نو دغه وروسته زده کوو. یعنې اصلا ځواب به دغه رقم کېږي چې موږ باید x سکویر نه روت وباسو چې x شي او اوه نه باید روت وباسو چې مو دغه چاپلوس پر کړي او خلاص پاله هم باید وکړو. نو دغه بل قدم کې تاسو درکوم تاسو ته مقصد مختلو چې تاسو ته وپویم چې سمپل معنا دا ده چې تاسو x همیشه اکسپوننت یو ده یعنی ریاضیدانان چې ده یو نه لیکي اکسپوننت یعنی x اکسپوننت یو دوی x لیکي. پوه شوئ دا خاطر مو سمپل اکویشن لرو. نو اوس تاسو کولی شئ هر ځان سره دغه لږ تمرین وکړئ او ډېر په اسانه. زه تاسو بل سوال درکوم 2x جمع 15 منفي ماینس 3 یعنی 3 کېږي 15 جمع 2. دا شو تاسو سوال. نو تاسو ځان سره فکر کوئ چې دا سوال به څنګه حل کوو. په اول قدم کې څنګه چې ما تاسو ته قانون د ضرب او تقسیم چې تاسو درزده کړی مو هغه دغه دی چې اول ضرب حق لري بعد هغه نه نور عددونه تاسو یو بل سره جمع کوئ یا حل کوئ. نو 2 ضرب x 2x کېږي 2 ضرب 15 جمع لاس کېږي منفي 3 ولیکو. دغه کولی شو یو ځای دستي حل کو دا کېږي اوه. ها اوس چې موږ غواړو چې دغه 3 باندې یوسو نو موږ لیکو 2x جمع لاس منفي 3 جمع 3 او شی چې موږ چاپلوس وکړو خلاص پلم کوو دلته هم جمع 3. صحیح ده. همیشه برعکس منفي 3 کړه غواړي باندې یوسئ باید جمع 3 ونیسئ جمع 3 چې غواړي باندې یوسئ باید منفي 3 ونیسئ. نو دا کېږي 2x جمع لاس مساوي به لاس. صحیح شو. ها اوس چې د لاس چې غواړئ باندې یوسئ بیا به لیکئ 2x جمع لاس منفي لاس مساوي لاس شی مو دلته چې وکړي دلته هم باید وکړئ منفي لاس چې یو موازنه برابره پاتې شي. او دا کېږي لاسونه لاس لوړ شي صفر پاتې کېږي دلته 2x پاتې کېږي لاسونه لاس صفر. یعنی اوس چې دی دلته ضرب دی تاسو باید تقسیم وکړئ یعنی x همیشه برعکس دلته 2x دی تقسیم 2 وکړئ فراکشن معنا دا وید کوي چې صفر اوس تقسیم د 2 کوئ. دا 2 سره لنډوو خپله کوو دلته پاتې کېږي x او صفر تقسیم د 2 صفر کېږي یعنی مو ځواب صفر دی. اوس موږ کولی شو یو لاند پروف هم وکړو. اوس چې موږ دلته صفر کېنوو وکړو څه کېږي چې آیا دا سوال صحیح ارسي که نه چې مو ځواب یعنی x مو صفر دی. اوس مو پروف دا رقم کوو 2 ضرب x پاس لیکو صفر جمع 15 منفي 3 باید وشي 2 و 15 اوه. اوس دلته وکړئ 2 جمع 15 لاس کېږي 2 و صفر صفر کېږي جمع 2 ضرب 15 لاس کېږي لاس منفي 3 انده اوه کېږي یعنی مو پروف صحیح و. دا رقم اوس تاسو کولی شئ اکویشن چې سمپل دي حل کوئ کار پوه کوئ و حل کوئ سوالونه مو.
بل ورته خیر سره تاسو ته اکویشن کوادراتیک اکویشن د زده کوم او هغه په باره کې هم چې د تاسو ته معلومات درکوم. وقتی کوم سوال تاسو لرلو لطفا مانه سوال وکوئ. یوټیوب کې کولی شئ سوال وکوئ، فیسبوک کې کولی شئ سوال وکوئ. زه کوشش کوم تاسو سوالو ته ځواب درکړم. بریالی اوسئ. الله محافظ.